سلامونه هم پښتون خبرونه سره زم روشنا ضمیر او زم شاه سلیم جان خبرونه به شروع کوو. اول د نن ورځې مهم خبرونه. په پنډه کې د تحریک لبیک احتجاج لامل سکیورټي نور هم سخته داخلي او خارجي لارې تړل شوې دي او په مری روډ ټرافیک معطل 6 روډ چاندنی چوک لیاقت باغ مری چوک او کمیټي چوک باندې نور کنټینر لګول شوې دي. انتظامیه وايي په مری روډ او شاوخوا سیمو کې به نجی تعلیمي ادارې او کاروباري مرکزونه تر هغه وخت پورې بند وي چې حالات معمول مطابق شوي نه وي. کله د TLP سره د بهرني ملکونو مرسته د TLP متعلق فیصلې حکومت او فوج یو ځای کړي دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا وايي د DGISI نوټیفیکیشن ځکه ځنډول شوی و چې وزیر اعظم د روایتو په ځای له مشورې وروسته فیصلې کول غواړي. د نیب نوې قانون هم راغلی دی. دا نیب آرډیننس په بدنیتي جوړ شوی دی. د نیب قانون د نیب چیرمن نوکری کې توسیع لپاره راوړل شوی دی. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وايي ټول ملک کې PDM د ګرانۍ خلاف مظاهره کوي. مغربي ملکونه شلو کلونو راهیسې پاکستان ته په افغانستان کې د مسلې په توګه ګوري. زموږ مشرقي ګاونډي د دروغو خبرونو څخه موږ په ټوله نړۍ کې د بدنامولو کوششونه کوي. د قومي سلامتیا مشیر موحد یوسف وینا وايي پاکستان یو ذمہوار ملک دی او خپل فرایض ښه پیژني. د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوہ ملتان کې د صدرن کمانډز هیډ کوارټر دوره آرمی چیف د فیلډ فارمیشن تربیتی مشقونو مشاهده کړي. د ISPR وینا آرمی چیف وايي د پاکستان فوج ملک ته راپیښ هر چیلنج سره مقابله کولو صلاحیت لري. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لخوا د میټریک خصوصي امتحان اخیستو فیصله. امتحان به د 25 نومبر نه شروع کیږي. د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی وايي د کومو زده کوونکو نمبر چې کم دي هغوی د په خصوصي امتحانات کې برخه واخلي. خیبر پختونخوا د نشو نه صفا کولو لپاره د لوبو ضرورت دی. د لوبو سرګرمیانو مقصد د نشي کولو او منشیاتو پر ضد یو جنگ دی. د وزیر اعلی د اطلاعات او اعلی تعلیم خاص مرستیال کامران منگش د شهید بنظیر وومن یونیورسيټي د لسم کلینې سپورتس فیسټیول اختتامیه دستور ته خطاب وايي د خیبر پختونخوا حکومت لوبو ته خاص توجه ورکوي. د ثوابی ویمن یونیورسيټي کې سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم مناسبت سره یو دستوره کې په ګڼ شمیر کې د یونیورسيټي انتظامیه او طالب علمانو ګډون وکړو. کامیاب ژوند تیرول لپاره د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو عمل کول ډیر ضروری دي. د پروفیسورانو وینا وايي د نبی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند زموږ د ټول لپاره یو نمونه دی. باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام لخوا یو احتجاجي مظاهرینو مظاهره ملک کې د موجود ګرانۍ خلاف کړې ده. دوی وايي حکومت په خپل پالیسو کې مکمل ناکام شوی دی. په ګرانۍ د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي شي. د بلوچستان په پشین سیمه کې د جنجانو په گاډي د وسلوالو لخوا ډزې. پیښه کې د مرګ ژوبلې اطلاعات مخې ته نه دي راغلي. جنګ د شګۍ کلي نه پشین ته روانو چې په لاره کې دا پیښه مخې ته راغله. د پیښې مقدمه درج. ثوابه کې د پاکستان دریم او د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی اسپیټال به جوړیږي. په اسپیټال به ټول لګښت 3.8 ارب روپے راځي. د اسپیټال بنیاد به د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په 21 اکتوبر کې دا منصوبه به په 2 کلونو کې مکمل کولی شي او د هسپتال ټول رقبه 3 کناله ده. د وومن اینڈ چلډرن هسپتال کنسلټنټ میډیا نمائندگانو ته بریفینګ. په باړه تیرا مستک روډ کار نه شروع کېدو له امله ملک دین قومي کونسل د نه ختمېدونکي احتجاج فیصله کړي. حکومت اخر ولې په سړک کار نه شروع کوي؟ د خراب سړک له وجې ولس سختو مشکلاتو سره مخ دی. د ځای خلکو وینا اسلام آباد کې د ډینګي وایرس حملې جاری. د کرونا وایرس نه پس د ډینګي نه هم په ګڼ شمیر کې خلک متاثره. اسلام آباد کې د 23 غنټو دوران 123 کسان متاثره شوي. د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم د 225 مریضانو تصدیق.
د نړیوالې وبا کورونا وایرس زور په ماتېدو د مرګونو او نوي مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی. تیرو 40 غنټو کې پاکستان کې کورونا وبا نور 9 کسان وژلي. ټول ملک کې د مړو شمیر 28,414 ته رسېدلی. ملک کې د کورونا مثبتو پیښو شرح 1.2% ریکارډ. افغانستان په ټولو برخو کې بحالي ته ضرورت لري. طالبان له نورې نړۍ سره خبرې او همکاري غواړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په ایران کې د افغانستان د گاونډیانو غونډې ته وینا. افغانستان سره د $10 مليون بشري مرستو اعلان کړی دی. د ICC T20 ورلد کپ خوندورې مقابلې جاري. ایونټ کې نن صرف یو میچ لوبولی شي. د سریلانکا او استرالیا ترمنځ میچ روان دی. د استرالیا ټیم په لومړي میچ کې جنوبي افریقې ته شکست ورکړی و. د سریلانکا کرکټ ټیم د بنگلادیش خلاف کامیابي هم ترلاسه کړې وه. د افغانستان ټیم د کمزورې نشي ګڼلې. د هغوی لوبغاړي د فرانچایز لپاره هم لوبه کوي. پاکستان چې څنګه لوبه کوي همداسې د افغانستان سره هم لوبه وکړي. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان انضمام الحق وینا. نن د ملک زیاترو علاقو کې به موسم وچ وي او شمالي علاقو کې به یخ پریوزي. نن د ټول نه کم درجه حرارت کالام بابوسر کې -1 سکردو او استور کې 0 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې وینا. دا و هیډلاینز. یو وړه شاندمه اخلو او بیا راځو تفصیلي خبرونو سره. हम पश्तोवन खबरों की ज़रबिया हरकले उस वड़ांदे को तफसीली खबरूना पर रावलपिंडी के सिक्योरिटी सख्त कड़े शवे दा. दाखिली और खारिजी लारे तड़ल शवी दी और पमरी रोड ट्रैफिक मुअत्तल दे. 6 रोड चांदनी चौक लियाकत बाग मरी चौक और कमेटी चौक बांधे नूर कंटेनर लगवली शवी दी. پنډای ټولې داخلي او خارجي لارې په کنټینرو تړلې شوې دي. انتظامیه وایي چې په مری روډ او شاوخوا سیمو کې به نجي تعلیمي ادارې او کاروباري مرکزونه تر هغه وخت پورې بند وي چې حالات معمول مطابق شوي نه وي. په پنډای او د پنجاب په نورو برخو کې د 2 میاشتو لپاره رینجرز تعیناتۍ په احکاماتو عمل روان دی. د راولپنډۍ په وارث خان، لیاقت باغ او شمس آباد کې رینجرز تعینات کړي شوي دي. فیض آباد کې د FC رینجرز الیټ فورس او پولیس په ګڼ شمیر کې موجود دی. د اسلام آباد ټریفک پولیس ویاند ویلي د اسلام آباد اکثره لوی لارې د ټریفک لپاره خلاص دي. د اسلام آباد ایکسپریس وے، لاهور روډ، پیښور روډ، سرینگر های وے او جنا ایونیو د ټریفک لپاره پرانست دي. یاد دی وی چې په اسلام آباد او پنډای کې د کلدم TLP د لانګ مارچ لامل سخت امنیتي ګامونه نیول شوي دي. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې د کلدم TLP سره د هندوستان اتحاد پاکستان بې ثباته کوي. هغه په ټویټ کې ویلي چې هغه د پنجاب حکومت ته د کلدم TLP او هندوستان د رابطو په اړه خبر ورکړی دی. بلخوا د پنجاب حکومت په یو ریپورت کې حیران کونکي انکشاف کړی دی چې یوې استخباراتي ادارې ته داسې مصدقه معلومات ترلاسه شوي چې کلدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان د هندوستان سره رابطې لري. پنجاب حکومت عدالت ته وړاندې شوي رپورټ کې په ډاګه کړه چې د بینک لارې تلې راغلي پیسې د پاکستان د بې ثباته کولو د کلدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان سره د هندوستان رابطې په ګوته کوي. د منصوبه بندۍ پرمختګ او اصلاحات او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې کلدم TLP کې د بهرني ملاتړ شواهد موجود دي. کلدم TLP متعلق فیصلې فوج او حکومت یو ځای کړي دي. تفصیلات تر مخه وفاقي وزیر په یو مرکه کې وویل چې حکومت سمو د مخ کې هڅه کوله چې کلدم تحریک لبیک پاکستان د خبرو اترو له لارې قایل کړي، خو دغه تنظیم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی. هغه ویل داسې شواهد موجود دي چې تنظیم بهرني ملاتړ هم ترلاسه کړی دی او زیاته کړه چې کلدم TLP متعلق فیصلو کې حکومت او فوج دواړه شامل دي. اسد عمر ویل چې د DGISI په تقرری کې د ځنډ له وجې وزیر اعظم د افغانستان د حالاتو له وجې سموده پس د قیادت بدلون غواړي. هغه ویل دا نوټیفیکیشن ځکه ځنډولی شوی چې وزیر اعظم د روایاتو په ځای مشورې وروستو فیصلې کول غواړي.
بلخوا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي یو ځل بیا په حکومت سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې د نیب نوی قانون هم مخې ته راغلی دی ولې په دې قانون تر اوسه پورې هیڅ څوک نه پوهیږي کراچي کې د احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت د شاهد خاقان عباسي وینا وا چې د نیب دا اورډیننس په بدنیته جوړ شوی دی د ویل چې د نیب قانون د نیب چیئرمین نوکرۍ کې توسیع لپاره راوړل شوی دی او ټول سیزونه د خفیه ساتلو کوشش کیږي د ویل چې په 4 هفتو کې د روپے قدر نور هم کم شوی دی شاهد خاقان عباسي دا هم ویل چې د شفاف الیکشن د پاکستان یوازینی حل دی د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا لاهور بشمول ټول پنجاب کې د 15 ورځو لپاره رینجرز تعینات کولو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت په ټول پنجاب کې رینجرز تعینات کولو اعلان وکړو هغه ویل چې کله دم تحریک لبیک پاکستان شدت پسند ډله جوړه شوه پنجاب حکومت چې چیرته غواړي نو رینجرز استعمال کولی شي شیخ رشید احمد ویل چې کله دم تحریک لبیک پاکستان سره شپږ ځله مذاکرات کړي شوي دي هغه د عید میلاد النبی جلوس په احتجاج کې بدل کړو زمونږ سره واده کړي وا چې لارې به پرانیزي خو هغو د وعدو خلاف ورزي کړې ده د کله دم ډلې خبرو څخه داسې ښکاري چې د دوی ایجنډا بل څه ده سادوکي کې احتجاج کوونکو په پولیسو د کلاشنکوفونو ډزې کړي دي چې له امله 3 پولیس چارواکي شهیدان او 80 نور زخمیان شوي دي شیخ رشید احمد وویل چې د فرانس سفیر په پاکستان کې موجود نه دی د فرانس سفارتخانه نشو بندولې په پاکستان باندې ډیر دباو دی موږ غواړو چې په ملک کې امن او امان وي زه په خپل واده قایم یم دوی د خاموشۍ سره واپس لاړ شي او جذباتي نارو څخه دې ډډه وکړي که په دې تنظیم نړیواله پابندي ولګېده نو خبره به زموږ د وس نه بهر شي د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دی چې د پاکستان فوج ملک ته د راپیښ هر چیلنج سره مقابله کولو صلاحیت لري د آی اس پی آر وینا تر مخه د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ملتان کې د صدرن کمانډ هډ کوارټرز دوره کولو سره د فیلډ فارمیشن تربیتي مشقونو مشاهده وکړه د فوج مشر د ځوانانو پیشورانه صلاحیتونو او حوصلې ستاینه وکړه په دې موقع د فوج مشر ته اپریشنل تربیتي او انتظامی معاملاتو باندې معلومات ورکړي شو د آی اس پی آر تر مخه د دین وروسته د فوج مشر د کوټ عبدالحکیم سټرایک کور مشقونه هم ولیدل په دې موقع جنرال باجوا ویل چې د پاکستان فوج ښه تربیت او جنگي تجربه لري او ملک ته راپیښ د هر چیلنج مقابله کولی شي هغه زیاته کړه چې ښه ټیکنالوژي ساتلو والا او تربیت یافته فوج د ملک دفاع کولی شي مشقونه د ځوانانو صلاحیتونو حوصله او مهارتونو ته وده ورکوي محید یوسف ویلي دی چې زموږ مشرقي گاونډي کوششونه کوي چې د دروغو خبرونو څخه دې موږ په ټوله نړۍ کې بدنامه کړي د قومي سلامتیا مشیر محید یوسف یوې غونډې ته د وینا په وخت ویل چې مغربي ملکونه 60 کلونو راهیسې پاکستان ته په افغانستان کې د مسلې په توګه ګوري زموږ مشرقي گاونډي د دروغو خبرونو څخه موږ په ټوله نړۍ کې د بدنام کولو کوششونه کوي محید یوسف ویل چې د هندوستان په پاکستان کې د دروغو خبرونو په اړه پروپاګاندا مخې ته راغلې ده د دروغو خبرونو مسله صرف په پاکستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې ده موږ کوشش کوو چې حق او رښتیا بیان کړو بیلابیل بیانونه په ګډه وایي چې پاکستان څه قسمه ملک دی پاکستان د حقایقو په بنیاد په قومي بیانیې باور لري د امریکې نه راتلونکي په واشنگټن ته په واپس تلو بدل شي د قومي سلامتیا مشیر ویل چې پاکستان یو ذمہ دار ملک دی او خپل فرایض پیژني د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د 25 نومبر څخه خصوصي امتحان شروع کولو فیصله کړې ده د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی ویل چې د کومو زده کوونکو نمبر کم دي هغوی د په دې خصوصي امتحانات کې برخه واخلي شهرام ترکی ویل چې په صوبه کې ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو ته د 25 نومبر څخه خصوصي پرچې اخیستنو هدایت کړی شوی دی هغه زیاته کړه چې دا فیصله د زده کوونکو د بهترۍ لپاره کړې شوې ده چې هغوی د خپل نمبر زیات کړي او په ښه سکول یا کالج کې داخله واخلي زده کوونکي د دې موقع څخه فائدہ واخلي خیبر پختونخوا د منشیات او نشه کوونکو څخه پاکولو لپاره د لوبو ضرورت دی د وزیر اعلی د اطلاعات او اعلی تعلیم خاص مرستیال کامران بنگش د شهید بېنظیر وومن یونیورسيټي د 10 کلنې سپورتس فیسټیول اختتامی دستور ته خطاب کې ویل چې د لوبو سرګرمو مقصد د نشه کوونکو او منشیات پر ضد یو جنگ کول دي
هغه ویل چې د نوي دور منشیات په 3 میاشتو کې انسان ختم کړي. نشه کوونکی انسان ګناهګار نه بلکې ناروغه دی چې له مینې سره د نشې نه مخنیوی وشي. کامران بنګش ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت پام لوبو اړخته دی. خیبر پښتونخوا 2 ځله چمپیون پاتې شوی دی. د صوبې حکومت د 1200 نه زیاتو لوبغاړو ته وظیفې ورکوي. صوبه کې د هاکی او کرکټ لیګ له لارې نوی ټیلنټ مخې ته راغلی دی. کامران بنګش زیاته کړه چې پېښور کې 2 نوي لوبغاړي جوړیږي او بیا د پی ایس ایل سیالۍ په پېښور کې هم کیږي. صوابۍ کې د پاکستان دریم او خیبر پښتونخوا د ټول نه لوی اسپتال جوړېدونکی دی. په اسپتال به ټول لګښت 3.8 ارب روپۍ راځي. د اسپتال بنیاد به د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په 11 اکتوبر کې کېږدي. وومن اینڈ چلډرن اسپتال کنسلټنټ میډیا نمائندګانو ته د پروجیکټ حوالې سره بریفینګ ورکړی دی. دوی ویل چې دا منصوبه به 2 کلونو کې مکمل کولی شي او د اسپتال ټوله رقبه 43 کناله ده. بریفینګ کې هغوی دا هم ویل چې اسپتال کې به اکیډمیک بلاک، نرسنګ ایمو هاسټلز او ډاکټرانو لپاره به رهایشي فلیټونه هم وي او اسپتال به په 250 بسترو مشتمل وي. د بلوچستان په پشین سیمه کې د جنجیانو په ګاډي وسلوالو لخوا ډزې شوي خو د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي رامخته شوي. ترلاسه شوي معلوماتو مطابق جنج د شګۍ کلي نه پشین ته روان و چې په لاره کې دا پیښه وشوه. د عیني شاهدین بیان مطابق ډزې د ډاکټر اسحاق په شمول له 4 لیوي سپایانو لخوا شوي دي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې شوې ده. او د ملک نورو برخو په شان باجوړ کې هم د جمعیت علماء اسلام احتجاجي مظاهرې شوي دي. جمعیت علماء اسلام ملک کې د موجوده ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ګورو د خپل همکار سجاد کاروان په دې رپورټ کې. قدرمند باجوړ د باجوړ علاقه خار کې موجودي ما څنګه چې تاسو ته یاد ده د ټول ملک په شانته په قبایلی سیمه باجوړ کې هم دغه د احتجاجونو دغه لړۍ روانې دي. په ټول ملک کې د منګایي خلاف خلک راوته دي. جمعیت علماء اسلام چې کوم مشران دي دلته راوته دي احتجاج کوي. په دې موقع باندې زموږ سره د جمعیت علماء اسلام سابقه سېنیټر عبدالرشید صاحب موجود دي. دیونه پوښتنه کو عبدالرشید صاحب درته وایي کو چرته جمعیت علماء اسلام یا عمران خان د دې خپل موقف نه وانه وختو جمعیت علماء اسلام موقف بسي. بسم الله الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام موقف خود مخکې واضح دی. دا حکومت د سلیکشن په ذریعہ باندې راغلی دی او سلیکټډ حکومت منګه نه مانو. په دې باندې جمعیت علماء تحریک چلایو. دی وخت کې د منګایي مسله ده او دا د عوامو مسله ده او دا د عریب عوام د خولې आवाज دی. دومره منګایي راغلی ده چې د پاکستان تاریخ او اگر ریکارډ مات کړی دی. په دې حواله باندې غټي فیصلې خو به مرکزی جماعت کوي. زما خیال دا دی چې هغې په دې حوالې سره 2-3 مرحلو کې خپل احتجاج تقسیم کړی دی. دا یوازې د جمعیت علماء ذمہداري نه ده، دا د ټول سیاسي جماعتونو او د سماجي خلکو ذمہداري ده چې ټول طبقات راوځي او دا مسله هغه چې کومه ده حل کړي او غریب عوام د دې ظلم نه خلاص. ډېره مننه جی، ډېره مننه. د مولانا صاحب انعام دا کو چرته عمران خان د دې خلکو دغه مسلې چې کوم دي دا حل نکړي دا به د اسلام آباد مخه کې او د اسلام آباد په مین ښار کې به پړاو. باړه تیرا مستک روډ باندې کار نه شروع کېدو له امله ملک دین قومي کونسل د نه ختمېدونکي احتجاج فیصله کړې ده. په دې روډ کار ولې بند دی په دې هکله ګورو نور تفصیل د خیبر نه زموږ همکار جانزیب افریدي په دې رپورټ کې. باړه تیرا مستک روډ باندې که کار زر تر زره مکمل نه کړی شو نو ملک دین خیل قومي کونسل به نه ختمېدونکي احتجاج پیل کوي. دا خبرې د عوامي نېشنل پارټۍ حاجي عبید حسین او د ملک دین خیل قومي کونسل چیرمن عبدالواحد افریدي باړه پریس کلب کې د پریس کانفرنس په موقع وکړي. د دوی وینا وه چې څو میاشتې وړاندې د سړک ذمهدارو خلکو دوی سره واده کړې وه چې په روډ به زر تر زره کار شروع کړی شي خو دوی خپله واده سرته ونه رسوله د کومې له وجې چې دوی په احتجاج او روډ بندولو مجبوره شوي دي. ملک دین خیل قومي کونسل د بڑا سیاسي اتحاد او د ټولو سماجي تنظیمونو تاجر تنظیمونو په مشاورت سره په ملګرتیا سره د باړه تو مستک چې کم روډ دی په دغه باندې کم کور د سوستراویخ کور شوی دی او تیرو شپږو میاشتو نه موږ احتجاجي یوه لړۍ پیل کړې وه او د کومو یقیندهانو پرڼو کې موږ احتجاج ملتوي کړی و. هغه احتجاج سلسله اوس موږ بیا شروع کوو نو انشاءالله د راتلونکي پیر په ورځ باندې په 1 نومبر باندې موږ په کوهي چوک کې درنا په مین روډ باندې درنا شروع کوو. دوی نور هم زیاته کا او ویل چې پرلط به تر هغه وخته پورې جاری وي تر څو چې باړه تیرا روډ باندې
په ډبل شفټ کې کار نوي شروع شوی. په دې موقع د باړې سیاسي اتحاد جنرال سیکریټري زاهد الله افریدي د ټولو سیاسي ګوندونو له اړخه ملک دین خیل قومي کونسل ته د پوره ملګرتیا فیصله وکړه. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي، هم پښتو ون نیوز، باړه ضلع خیبر. د ثوابی ویمن یونیورسيټي کې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم مناسبت سره یو دستوري تابع شوې ده. دستوره کې په ګڼ شمېر کې د یونیورسيټي انتظامیه او طالب علمانو ګډون وکړو. په دې موقع د پروفیسورانو وینا وا چې کامیاب ژوند تیرولو لپاره د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو عمل کول ډیر ضروری دي. دوی ویل چې د مسلمان په حیثیت زموږ د ټولو فرض جوړیږي چې موږ خپل ژوند د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه تیر کړو. پروفیسورانو دا هم ویل چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند زموږ د ټولو لپاره یو ډیره ښه نمونه ده. او ګرانی با نور هم زیاتېږي. د خزانه وزارت خبرداري ورکړې چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د ګرانېدو لامل به ګرانی نور هم زیاتېږي. د مالیې وزارت د روان مالی کال د لومړۍ دریو میاشتو رپورټ مطابق د ډالر نرخ زیاتېدو او موسمیاتي عوامل لامل ګرانی ډیره شوې ده. د سپتمبر په میاشت کې د ګرانی شرح 2.9% وه. د مالیې وزارت وايي حکومت په نړیوال بازار کې د ګرانی دباو خلکو ته نه دی رسولی. د مالیې وزارت زیاته کړه چې د روان مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې مالی خساره 11% نه 462 ارب روپو ته رسیدلې ده. اسلام آباد کې د ډینګي وایرس حملې جاری دي. د کورونا وایرس نه پس د ډینګي نه هم په ګڼ شمېر کې خلک متاثره شوي دي. اسلام آباد کې 13 غنټو دوران 123 کسان متاثره شوي دي. د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم د 225 مریضانو تصدیق شوي دي. د نه علاوه لاهور کې هم ګڼ شمېر کې د ډینګي وایرس مریضان مخې ته راغلي دي. ولس د حکومت نه د ډینګي مخنیوي لپاره د اقدامات کولو مطالبه هم وکړه. او بلخوا د نړیوالې وبا کرونا وایرس زور په ماتېدو دی چې د سره مرګونو او نوي مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی. نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر NCOC لخوا جاری کړی شوی تازه شمیر تر مخه په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 9 کسان وژلي دي چې د سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 28,414 ته رسیدلی دی. NCOC لخوا د زیارت په ورځ جاری کړی شوی تازه شمیر تر مخه په 13 غنټو کې ملک کې د کرونا مثبتو پیښو شرح 1.2% وه. خیبر پښتونخوا کې د کرونا لامل په مجموعي توګه 15,903 کسان مړ شوي دي. په تیر شوی روز کې ملک یو کم 50,980 د کرونا ټسټونه شوي چې پکې 906 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی. چین له نړیوال بانک او IMF څخه غوښتنه کړې چې افغانستان سره مرستې وکړي او په امریکا او نورو مغربي هیوادونو باندې زور راوړلی چې د افغانستان باندې لګولي شوي یو اړخیزه بندیزونه دې لر کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي په ایران کې د افغانستان د ګاونډیانو غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په ټولو برخو کې بحالۍ ته ضرورت لري او پرمختګ یې لومړی ترجیح ده. هغه ویل طالبان له نورې نړۍ سره د خبرو او همکارۍ غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د روغتیا نړیوال سازمان څخه هم وغوښتل چې افغانستان ته د کرونا وایرس ویکسین هم واستولی شي. چین له افغانستان سره د 10 ملیون ډالرو بشري مرستو اعلان کړی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ICC T20 نړیوال کپ کې نن سریلانکا او آسټرالیا ترمنځ میچ په دوبۍ کې شروع شوی دی. T20 نړیوال کپ کې نن صرف یو میچ لوبول کیږي. د آسټرالیا ټیم په ګروپ 1 کې په لومړي میچ کې جنوبي افریقې ته ماته ورکړې وه او بل خوا سریلانکا هم په لومړي میچ کې بنگلادیش څخه ګټه ترلاسه کړې وه. دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه د ماښام 9 بجې څخه شروع شوې ده. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان انضمام الحق ویلي دی چې د افغانستان ټیم د کمزور ونه ګڼلی شي. په یو بیان کې انضمام الحق ویل چې قومي کرکټ ټیم څنګه لوبه کوي همدارنګ د افغانستان خلاف هم لوبه وکړي. انضمام الحق زیاته کړه چې د افغانستان کرکټ ټیم د فرانچایز لپاره هم لوبه کوي. یاد دی چې پاکستان بھارت او نیوزیلینډ ته شکست ورکولو نه پس سبا د افغانستان ټیم سره مخامخ کیږي. د ملي لوبډلې د بهرني هیډ کوچ ټاکلو فیصله کړې ده او د PCB چیرمن رمیز راجا په خپل د بهرني هیډ کوچ د موندلو معامله ساري. دا وخت سکلین مشتاق د شل اووریز نړیوال کپ لپاره د قومي کرکټ ټیم عبوري هیډ کوچ دی. زرایو تر مخه د جنوبي افریقې پخوانی ټیسټ کرکټر ګیری کرسټن د شارټ لیست په سر دی او د آسټرالیا پخوانی بیټسمن سایمن کچ هم د هیډ کوچ په توګه تر غور لاندې دی. زرایو ذاته کړې ده چې PCB د انګلستان د پخوانی کوچ پیټر مورس په نوم هم دلچسپي لري
لري او خای پیټر مورس د پی اس ال فرانچایز سره معاهده وکړي. د یادونې وړ ده چې سکلین مشتاق دا وخت د شلوريز نړیوال کپ لپاره د کامی ټیم ابوري هډ کوچ په توګه د استرالیا میتھیو هډن د بیټینګ کنسلټنټ او ورنن فلندر د نړیوال کپ لپاره د بالینګ کنسلټنټ په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا د ویسٹ انډیز خلاف کامی سکواډ کې شامل د پاکستان ویمن ټیم 3 لوبغاړو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې 3 واړه لوبغاړي لسو ورځو لپاره آیسولیشن ته استولې شوي دي او بلخوا د دې لوبغاړو نومونه نه دي رامخامخ کړی شوي. د پاکستان کرکټ بورډ د وینا تر مخه د نورو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه صفا دي. یاد دی چې د پاکستان او ویسٹ انډیز وومن ټیمونو ترمنځ د سیریز آغاز به 8 نومبر څخه کیږي. پښتوان خبرونو کې اوس وخت شوی د موسم د حال. د ملک په زیاترو میدانی سیمو کې به موسم اوچوي خو په شمالي سیمو کې د یخني ورېدو امکان دی. په تیرو 40 غنټو کې د ملک په زیاترو سیمو کې موسم اوچو او د ټول نه کم درجه حرارت په لیه کې -4 سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره هم پښتوان خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله په امان.